سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ټاکل شوی د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان په برخه کې سلاکار زلمی خلیلزاد نن افغانستان او نور هیوادونو ته خپل 10 ورځنی سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ښاغلی خلیلزاد به په خپل دې سفر کې د افغانستان، پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له چارواکو سره لیده کاته او خبرې اترې وکړي. د نوموړي د سفر موخې د همغږیو رامنځته کول او د خبرو میز ته د طالبانو د راکاږلو په اړه هڅې بلل شوي دي. 20 طالبان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي دغه هوایي او ځمکني عملیات تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په باغکي، چهاربند او دښت سیمو کې پیل او تېره شپه پای ته ورسېدل. د نوموړي په وینا په دې لړ کې اووه شکمن کسان هم نیول شوي او د یادې ډلې 13 پټنځایونه، 2 موټر او یو شمېر وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بې کیفیته شامپو جوړولو یوه کارخونه کشف او وتړل شوه. د ننګرهار د والي ویاند وایي د دغې کارخونې په تړاو 4 کسان هم د پولیسو له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي له یادې کارخونې یوه زیاته اندازه شامپو هم ترلاسه شوې ده. د دې سره سم د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان هوایي او ځمکنۍ عملیاتو په پایله کې 6 طالبان ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ ویاند وایي په دغو عملیاتو کې چې تېره ورځ ترسره شوي د نشه یي توکو 2 کارخونې هم له منځه وړل شوي دي. له بل لوري دغه ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په بمباریو کې 6 داعشان هم له منځه وړل شوي دي. د بادغیس د ابکمري ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. دغه کس چې ملا نور آغا نومېده تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو د برید په پایله کې وژل شوی دی. د بادغیس امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي په دې نښته کې د نوموړي 8 کسان هم وژل شوي او 8 نور یې ټپیان دي. ویل کېږي په دې لړ کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. او د زابل په میزان ولسوالۍ کې هم د ورته نښتې په پایله کې 6 طالبان ووژل شول. د زابل امنیه قمندان محمد مصطفی مایار وایي دغه نښته تېره شپه د یادې ولسوالۍ پر غره پوستې د طالبانو له ډله ییز برید وروسته رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 8 نور طالبان او 1 افغان سرتېری هم ټپیان شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.